د محفل لشکي سرشا باندې دا اویشونه لپاره لشکي تو سره لشکونه لپاره منور خان ګلمن سے تفاس کو چیروشي خپل پندورې لته پیش کی ګلمن سره امو سے فن دے لطیفودا او چونکه هر یو سړی خپل شعرونه یې نو مو زړه هم غواړي چې زه به خپل د زړه کامله غوندې کام کوم بیا به لطیفې سره کې کوو یو دې انتظار خراب کړو بل دې په انکار خراب کړو یو دې انتظار خراب کړو بل دې په انکار خراب کړو نه دی لوز نه دی وداشت آشنا نه دی لوز نه دی وداشت آشنا اسې د دروغو په اقرار خراب په خوله یې خوږ په زړه یې تریخ جنانه په خوله یې خوږ په زړه یې تریخ جنانه لالیه بیا دې په انګار خراب زه ګیلمن عجز بچا نه ګیله وکړم زګیلمن عجز بچا چنه ګیلا کړم زګیلمن عجز بچا چنه ګیلا کړم یو خو نه د رقیب پر گزار خراب زګیلمن عجز بچا چنه ګیلا کړم زګیلمن عجز بچا چنه ګیلا کړم یو خو نه د رقیب پر گزار خراب لطیفه خو ډېرې دي خو دا څو ملګري او دوه لطیفو پرمیش کوي چې زه غاړې مشاعرې کې کوم دی چې خامخا به هغه لطیفې وکړي نو معذرت غواړم یو ملګری و چا د واده ته وات پر کړی و چې د مو واده ته ورځئ دا چې څه وخت کور ته روغه خپل پیغام صاحب ته یایي چې جوړه استری کا کړی شی پلش کا مو شو د ګران ملګري واده دا سپیشل ایزا غوښته شزه جوړه استری کړه کړه وي ته پلش کړي خو کپړو کې باغه وي ته زړه اوچولا د ډیر وتل چې شزه د باغر ته بداله کدا خندنې دو جوړه مې شا سپادو کړه مې پلش دي او دا باغه بداله کا شزه ته چې سړیا باغه هو پټې څو کې ویني نه نور شه برابرې خیر دا کلی نه راون شل ګاډي کې کښینو سال چې لږ ډیر مزاله وکړ یاري کې یو کلر وګل چې کلی نو ما وا زړه باغه چې څو وخت کلی ستا پر نږدې شال کلندر راغ وکړ چې زړې باغې ولا تو کې دوم ته راوا دا ټول منې لمن سامک چیر ډېر شو چې بیا لړدا ستري تلور قدم مزالې وکړه کلندر بیا راغ وکړ چې زړې باغې ولا تو کې دوم بيدور کا دا بیا دوم منې ګوتې وای لاندې څه کوي چې زړې باغې ستا پر ورسېدل کلندر گاډه ودرېدل کلندر وایي چې زړې باغې ولا کوڅه د یور ملي پاپا پولیس کې واپس کلی ته راون شرشزه ته کېړای وېستله چې د بس کلندر د مرسخ چکن کول کا زورو ته لړای مو بوتاله دا څه دوه ملګری و سعودیا ته راون چې څو وخت یو بوجوس کې شنو سال او بوجوس ولا ټول ریس په دریابو کې تاول رتاول چې مشوم تیرې کړم چې مشوم تیر شو ته چې ملګریو کو زه سعودي عرب ورسېده دوی چې څو وخت کوڅ شول همو غوډه چای او نشایو یو ته جارسا چې چای وڅښو بیا خوتی شو چې دا سراون شو یو ملګری کراچۍ کې بلات هغه دې چې ورور دا خو سعودیانو دا خو کراچۍ نو او وخت چې ناسب کا پردا پړنګای دا ته چې کروکشن مړه لانچ ولا غاټ په غاټول چې سعودي عرب ورسېده ته چې کراچۍ نو ارڅا چې چانه پاتو دا سراون شو لیدو کې دیواله خو ته بل خپلو یو سړی پروت خو بوله وای خوب نر چکټ چې ملګری خپا نشي موږ پاکستان نه روغلو سعودیا ته او زملګرا مې سره ټینګیږي چې دا سعودیانو دا کراچۍ دو ته پیسې راو کدا سعودیا دو کراچۍ دو هغه ته خدای مو کورونه د خپل کویت کې کوزي موته ته پدو چې سعودیا چې د کراچۍ دا یو سړی بار ملک نه داسې ګلیر وړي چې دوی به دیو خوړي نو دوباره به درمنې بیا ځونی روغلا نو څو وخت چې دا بار ملک رټال نو خپل مور پلور مخې ته ورغل ایرپورټ ته
دا چې څه وخت جوز نه کوز شال نو خپل ګاډه خو یې وپېژندل نو چې وی ته روغال مور یې ټرین ته نوسته وه ګاډي ته دا وی ته چې ته میډم ته څوک یې دا ګاډه خو یې مو ده ته چې وا کمکله زه د ادې یم تو چې کومې ګولۍ وړې وي هغې نه مې دوې ګولۍ خوړلي ځکه زونه شوې یم خو چې څټ ته سیټ ته وکتل هغې کې ماشوم بچا یې شړېدل ای چې بیا دا څوک ده ای چې دا د آباده ده ټول بوتل خوړله ډېر ښه ډېر ښه داسې یو سړي کور ته غوښه روړه ښځې ته یې غوښه ویر کړه خو د ښځه څه چارې منې مشغوله وه غوښه پیشو وخوړه چې پیشو وخوړله دا ښځې ته کسي یا پیشو ته کسي نو دکې کې په میز ریډیو پروت و خبرونه شروع هغې نه اوز روغل چې یہ ریډیو پاکستان ہے ہم اسلام آباد سے بول رہے ہیں دا په مخ ریډیو راغوستل په مځکه یې وشته ښځه یې ته یې چې خدای دې کور نه کړه یو خو غوښه پیشو وړله بل دې ریډیو موت کړ یا چې نه ځکه مې موت کړ چې دا کراچۍ سټیشن نیوای شي اسلام آباد نیوای شي یوه پیشو یې نه شو نیوای وسلام